د ماښام لمونځ چې وشو، له مقتدیانو نه یې وغږ وکړ: ملا صاحب، ته دعا وکړه تر څو د وطن حالات خدای سم کړي. خلک ډېر دربدره دي. ملا صاحب وویل: سمه ده، دعا به کوو. خو جیب ته یې لاس کړ او د 1000 افغانیو نوټ یې راویست. پورته یې ونیو او ویې ویل: دا مې د جومات په دروازه کې پیدا کړ. د هر چا چې وي غږ وکړئ. له 10 ډېرو کسانو ګوتې پورته کړې، خو ملا صاحب نوټ بیرته جیب ته کړ او ویې ویل: وبښئ، دا زما خپلې روپۍ دي. لومړی تاسې خپل ځانونه سم کړئ. وطن او حالات به خدای تعالی سم کړي ان شاء الله تعالی.